د وطندار په نامه د سیلانیانو پروګرام چې د 21 ولایتونو ځوانان او مېرمنې پکې شامل دي د ولایتونو وروسته خوست ولایت هم راغلل ترڅو د خوست رسم رواج او د خوست له خلکو سره خپل افکار تبادله کړي. لا نور ولایتونو راغلي کسان وایي د خوست امنیتي او نورو حالتونو په اړه منفي تبلیغات چې دوی اوریدلي و ټول ناسم دي او زیاته کړه چې خوست د هیواد له زیاتو ولایتونو به امن او ښکلي طبیعي ځایونه لري او خلک هم له نورو ولایتونو څخه ډېر میلمه پاله دي. پروګرامونه چې په خوست ولایت کې رامنځته کېږي زه فکر کوم چې دا تصوف به په بشپړ ډول ایمانده یوسي او د خوست میشتو د خلکو ترمنځ به مینه او ثبات رامنځته شي. کله چې موږ غواړو په ولایاتو کې سفر وکړو د تعصب ترڅنګ کولی شو چې د هر ولایت رسم رواجونو سره اشنا سو تر بل هر هغه څه چې مهم دی دې سره موږ اشنا کېږو چې څنګه نور ولایت سره همغږي کړو، څنګه نور ولایت کې دوستی پیدا کړو. ولی این برنامه برای ما ثابت کرد که تو نیست همه ما زیر چتر یک نام به نام افغان یاد میشیم، مگر هراتی هستیم، مگر بدخشانی هستیم، مگر خوستی هستیم، اگر از هر ولایت افغانستان هستیم، به عنوان شهروندان افغانستان، به عنوان کسایی که متعهد به پابند و باورمند به قوانین نافذه کشور و قانون اساسی افغانستان هستیم. عبدالستار چې دغه پروګرام نمایندګي کوي وایي د دوی موخه د ولایتونو ترمنځ قومي، مذهبي، ژبني او سمتي تضاد له منځه وړل او یو له بل څخه ذهني او فکري تبادله اخیستل او د تاریخي ځایونو څخه لیدل دي. د پروګرام د افغانستان شمول پروګرام ده د 21 ولایتونو د ځوانان فعال مدني انجونو الوکانو ټول ګډون کړی ده. د اصلي موخه د افغانستان یووالی، وحدت، وروروالی، یو افغان، یو کور، یو هدف، یو ژمن د افغانستان آبادی، سوکالی، نیکمرغی دا اصلي د وطندار پروګرام هدف ده. دغه ځوانان او مېرمنې به له دې وروسته د هېواد ټولو ولایتونو ته 3 ورځنی سفر وکړي او د خوست به هم ځینې ځوانان ورسره ملګري کیږي. د کتونکو په خبره که چیرې دا ډول پروګرامونه زیات شي د ازبک، تاجک، هزاره او پښتون ترمنځ به کلتوري او مذهبي تعصبات له منځه تللي وي او د ګرځندوی صنعت د ودې په برخه کې به هم اغیزمن رول ولوبوي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.